د یو زمانی قصه ده چې په یو ښایسته ځای کې یو تک شین ځنګل و چې لوړې لوړې ونې پکې وې او هر طرف ته به شنې شنې چینې بهېدلې او په دې ځنګل کې به قسمه قسم ځناور او مرغان اوسېدل او په دې ځنګل کې په یو لوی غار کې یو زمری هم د خپلې ښځې سره په خوشحالۍ اوسېدو چې خپلو کې یې ډېره مینه او محبت و. زمري به هره ورځ د خوښې ښکار کولو او ښځې له به یې تازه غوښه راوړه او دواړو به په مینه مینه خوړه او دې زمري له چې به کوم ځناور یا مارغه په لاس ورتلو نو هغه به یې ژوندی نه پرېښودو. هم د دغې وجې نه به د دې زمري د یرې ټول ځناور او مارغان پټ پټ په ځنګل کې ګرځېدل. مارغانو به په زوره اواز گیتونه هم نه شو ویلی چې داسې نه چې زمری راخبر شي. یوه ورځ د زمري ښځې زمري ته وی چې په دې غار کې ډېره تنګه شوم، ډېره موده وشوه چې په چکر دې چرته نه یم بولې، چرته داسې ځای ته مې بوځه چې زړه مې خوشحاله شي. زمري ورته په مینه وی چې بیګم خوښه مې ده، دواړه به ګرم ځنګل ته لاړ شو. هسې هم د ژمي موسم په سر را روان دی، ژمی به هلته تېر کړو چې یخني ختمه شوه واپس به خپل کور ته راځو. دا دواړه په خوشحالۍ خوشحالۍ روان شول. بل طرف ته په دې ځنګل کې یو راجا نومې شادو د خپلې راني نومې ښځې او بچي سره په یوه ونه کې اوسېدو. راني راجا ته وی چې ته څومره بېکاره سړی چې ټول عمر مونږ په دې ونه کې تېر کړو او تا راله تر اوسه د کور بندوبست ونه کړو. راجا په دې پیغور ډېر سخت خفه شو او لاړو او ډېر لرې په بله ونه کې اوچت کېناستو. هم په دغه وخت زمری د خپلې ښځې سره هم د دې ونې لاندې روانو چې د زمري ښځې زمري ته وی چې ګوره بل ځنګل ته خو ځو، خو هسې نه چې ته مې زر واپس راولې. زمري ورته په مینه وی چې بیګم چې څه ته وایي هم هغسې به کېږي، زر به نه راځو بلکې یو څو میاشتې بعد به په پسرلي کې راځو. راجا د زمري او د هغه د ښځې ټولې خبرې واورېدې او په خوشحالۍ خوشحالۍ په منډه منډه د خپلې ښځې او بچي خواته لاړو. راجا رانی ته په خوشحالۍ خوشحالۍ وی چې یو خوږ زیری مې راوړو. رانی په غوسه کې راجا ته وی چې زه ستا هیڅ قسم خبرې اورېدو ته تیاره نه یم تر څو چې تا مونږ له د یو پوخ کور بندوبست نه کړی. د ژمي موسم را روان دی او تا سره زمونږ هیڅ فکر هم نشته، کله یوې ونې ته ټوپ وې او کله بلې ته. زه به د بچي سره په یخنۍ کې څه کوم، چېرته به ځم؟ راجا ورته وی چې زه خو هم تا ته دا وایم چې د پوخ کور بندوبست مې کړی دی. رانی په حیرانتیا سره وی چې کوم دی، چېرته دې بندوبست کړی دی؟ راجا ورته وی چې د زمري په غار کې. نو رانی ورته وی چې ما ته ښکاري چې لیونی شوی، ستا دماغ خراب دی، دا څه وی؟ د زمري په غار کې به مونږ څنګه اوسېږو؟ ته که څه زمونږ نه تنګ شوی او په زمري مخورې. راجا ورته په غوسه کې وي چې دا زه څه کوم او دا ته کوم سوچونه کې؟ ستا دا خبره چې ما واورېده نو زړه مې غواړي چې رښتیا دې په زمري وخورم، خو چې زه څه ویم نو هغه منه که نه؟ داسې خبره ده چې زمری د یو څو میاشتو لپاره د ښځې سره چرته بل طرف ته روان دی او د پسرلي به راځي او غار یې خالي پاتې کېږي. راني ته تپوس وکړو چې کله ځي. راجا ورته وی چې دواړه روانو او خپلو کې دا خبرې کولې او ما په خپلو غوږونو واورېدې. بیا رانی راجا ته وی که چېرته زمری اچانک راشي نو بیا به څه کوو؟ نو راجا ورته وی چې ما هغې له هم یو چل جوړ کړی دی، ته بېغمه شه. رانی ورته وی چې څه چل دې جوړ کړی دی ما ته یې ووایه که نه؟ راجا ورته وی چې غوږ را دې خوا که چې پټې درته ویم. نو راجا رانی ته په غوږ کې څه ووی. نو رانی ډېره خوشحاله شوه او راجا ته وی چې واجي وا اوس خو به مونږ د زمري په کور کې په سکون زندګي تېرولی شو. بل طرف ته زمری او د هغه ښځه د ځنګل نه ډېر لرې ګرم ځنګل ته لاړل او شادوګانو د زمري په کور کې په خوشحالۍ اوسېدل شروع کړل. د ځنګل نور ځناور چې خبر شول چې زمری خو د ځنګل نه تللی دی نو هغه ډېر زیات خوشحاله و او مرغانو به په زوره زوره ښکلي ښکلي گیتونه هم ویل او دیو به د شادوګانو خواته راتلل او ګپ شپ به یې ورسره لګولو. مرغانو به ورله قسمه قسم میوې راوړي او هاتي به ورله تازه او خواږه ګني راوړل او سویو به ورله تازه ګازرې راوړي. یوه ورځ شادوګانو ته خر وی چې تاسو خو مزې وکړئ، ډېر ښکلی کور هم موندلی دی. دغه شان دا شادوګان د زمري په کور کې په مزو اوسېدل. ټولو ځناورو به د شادوګانو سره ډېر محبت کولو، خو یوه چالاکه لومبړه به د شادو بچي تغله وه چې تنکۍ او نری غوښه یې ده، کله به راته یوازې میلاو شي چې ویې خورم. چې واوره به ورېده نو شادوګان به ډېر خوشحاله و او بچي به یې قسمه قسم مستیانې کولې. یوه ورځ د شادو بچی په لوبو لوبو کې د غار نه بل طرف ته ووتو او هلته چالاکه لومبړه د بچي د ښکار په انتظار ناسته وه. لومبړې چې د شادو بچی ولیدو نو ډېره خوشحاله شوه. هغې چې په بچي څنګه حمله وکړه نو بچي په زوره زوره چغې کړې او د ځنګل ټول ځناور راجمع شول او لومبړه په منډه منډه د ځنګل نه بهر ته وتښتېده. څه موده بعد رانی راجا ته وی چې ډېره زمانه م دلته وشوه او زه یریږم
هسې نه چې زمری راشي، ځکه د یخنۍ موسم هم په ختمېدو دی. راجا ورته وی چې ته غم مه کوه، زه یم که نه. دې کې څه ورځې تېرې شوې چې یوه ورځ ډېره تیزه واوره شروع شوه. ټول ځناور د واورې د ودرېدو په انتظار وو، خو واوره هم هغه شان ورېده. ټول ځناور او مارغان خپلو کورونو او جالو ته ننوتل. چې سهار شو نو واوره ودرېدلې وه او ډېر ښایسته موسم و. ټول مارغان د خپلو جالو نه او ځناور د خپلو کورونو نه راووتل. په دې کې یو کارغه راواولتو او په ټول ځنګل کې چکر ولګولو او په زوره زوره یې دا اعلان کوو چې خبر شئ، زمری د ځنګل په طرف را روان دی، ما په خپلو سترګو ولیدو، د ځان حفاظت وکئ. رانی چې د کارغه اعلان واورېدو نو سخته ویرېده او راجا ته یې ووی چې زه چې د دې ځای نه لاړ شو، زمری را روان دی، هسې نه چې موږ ټول وخوري. راجا ورته وی چې په آرام کښېنه، چېرته د تلو ضرورت نشته، زه یم که نه، ته څه غم کې. که زمری راغی نو ته به هم هغه چل وکړي د کوم چې درته ما په غوږ کې ویلي و. رانی ورته وی چې صحیح ده، بس زه به هغه چل وکم. نو راجا ورته وی چې زه تاله د دې خبرې ګرنټي در کوم چې زمری به پخپله واپس تښتي. بل خوا په ځنګل کې یوه یاره خوره وه او ځناور د زمري د یارې نه یو خوا بل خوا پټېدل. دې کې اچانک د زمري د بړېدو آواز راغی او په ځنګل کې یو دم خاموشي شوه. زمری د خپل غار په طرف روانو او ځناورو پټ پټ سی کولو. شادوګان د زمري په کور کې ناستو. چې زمری د کور مخې ته راورسېدو نو د دننې نه د شادو د بچي د جړه آواز راتلو او رانی په زوره آواز وی چې سر لاړ شه، بچي له د زمري مازغه راوړه، ډېر سخت وږی دی. نو راجا ورته وی چې بالکل ټیک ده، دا دی اوس ځم او زمری د غوږه نیسم او راولمې. زمري چې د دیو دا خبرې واورېدې نو سخت ګبراو شو او ځان سې سوچ وکړو چې دا کوم مخلوق دلته راغلی دی چې د دیو بچي د زمري مازغه خوري، نو دیو به پخپله څه خوري، زه دننه نه ځم، دلته ماته خطره ده. نو زمری د دغه ځای نه په منډه منډه وتښتېدو. د ځنګل ځناورو چې زمری په تیښته ولیدو نو ډېر زیات خوشحاله شول. زمري له هاتي مخې له ورغی نو هاتي د زمري نه تپوس وکړو چې باچا سلامت، تاسو خو اوس راغلي وئ او بیا روان یئ، خیر خو دی. نو زمري ورته په غرور وی چې خپلې ښځې پسې ځم او بیا په منډه منډه او په یره یره د هاتي د خوا نه روان شو. زمری چې د ځنګل نه ووتو نو د هغې سره هغه چالاکه لومبړه میلاو شوه کومې چې د شادو په بچي حمله کړې وه. لومبړې زمري ته وی چې باچا سلامت، دا ولې وارخطا واپس روان یې؟ زمري ورته وی چې ستا بابي پسې ځم، هغه راولم. لومبړې په چالاکۍ وی چې ګوره وروره، ما نه حال مه پټوه، ستا پریشاني ستا په مخ کاري، که ته ماته صفا خبره وکړي نو کیدای شي چې زه ستا مدد وکړم. زمري ورته وی چې تا ته زما د پریشانۍ دومره احساس دی نو زما هم حق جوړیږي چې تا ته رښتیا رښتیا ووایم. ګوره لومبړې خورې، زما کور ته څه بلاګانې راغلي دي چې زما د مازغو د خوراک په انتظار دي او اوس هم په ما پسې ګرځي. لومبړې ځان سره سوچ وکړو چې کار جوړ شو، زمری به شادوګان وخوري او زه به کچا او نرۍ غوښه د هغو بچی وخورم. او بیا یې په مکار اواز زمري ته وی چې زمري وروره، هغه خو بلاګانې نه دي، شادوګان دي. ما ورته هم ویلي و چې دا زموږ د بادشاه کور دی، تاسو ترې وځئ، خو هغو زما خبره نه منله. ته راځه ستا د کور په طرف ځو، په شریکه شادوګانو له داسې سزا ورکوو چې د ځنګل ټول ځناور ترې عبرت واخلي. خو زمری ډېر سخت یېرېدلی و، د لومبړې سره واپس تلو ته تیار نه و او په یره یره یې لومبړې ته وي چې پرېږده خیر دی، زه به ځان له په هغه ګرم ځنګل کې بل کور جوړ کړم، ستا بابي هملته خوشحاله ده او په تا مې دا شک راځي چې ته ما هغه بلاګانو له بوځي او په هغو مې خورې او ته رانه راتښتې. نو لومبړې ورته په چالاکۍ کې وې چې ای زما ساده وروره، هغه بلاګانې نه دي، ته ولې د خپلې خور په خبره یقین نه کوې؟ او که ستا زړه کې دا شکي چې لومبړه به راوتښتي نو خیر دی، خپله لکۍ زما په لکۍ پورې مضبوطه وتړه چې د یو بل نه نشو تښتېدی. زمری د لومبړې خبرې منلو ته تیار نه و، خو د لکۍ د تړلو د شرط سره آخر د لومبړې په چالاکۍ کې راګیر شو او دواړو خپلې لکۍ مضبوط یو بل پورې وتړلې او د غار په طرف روان شول. دیو چې غار ته ورسېدل او شادوګانو ولیدل نو رانی بیا هغه چل وکړو او هغې په زوره آواز وی چې زه د خپل پلار که راځم، هلته به زه په خپل بچي د زمري مازغه وخورم. راجا ورته په دروند آواز وی چې ته لږ صبر وکړه، ما لومبړه لیږلې ده، هغه به اوس زمری راولي او د هغه نه به مازغه راوبسو که نه. زمري چې دا واورېدل نو په منډه شو او لومبړه یې په ځان پسې راښکله. لومبړې لوی لوی چغې وهلې او زمري ته یې ډېر وي چې دا شادوګان دي او دیو ډېر هوښیار دي. خو زمري د لومبړې خبرو ته غوږ نه ایښودو او همیشه دپاره د دې ځنګل نه وتښتېدو او ځنګل ترې خالي شو. ټول ځناور د شادوګانو خواته راجمع شول او د هغوی ډېره شکریه ادا کړه.
او زناورو به بیا په خوشحالۍ ژوند کولو او شادوګان به د زمري په کور کې اوسېدل. دوستانو په دې قصه کې دا سبق پروت دی چې ظالم څومره هم زورور وي خو آخر په خپله تباه کیږي او په هوښیارتوب او په عقل سره چې کوم کار وشي نو هغه د فایدې نه خالي نه او د چالاکۍ او د حد نه زیات لالچ په بنیاد چې کوم حرکت وشي نو آخر هغه د نقصان او پیمانتیا سبب ګرځي. دوستانو که زموږ دا قصه ستاسو خوښه شوي زموږ دا ویډیو لایک کړئ او داسې قسم نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.